بیا ورته وایي باباګانو کور ته راشئ او په کټ به کښېنئ یو پیاله چای به درله پخې کړمه. هغې ورته ویلې کور کې نارینه شته؟ دی ورته وي سودا له څه دی اوس مې قبول کوي قدرمنو صابر جان یم. زه ډېر زیات خوشقسمته یم ځکه چې په نن سبا وخت کې اکثر ځوانان د خپلو مشرانو نه ډېر لرې پاتې کېږي، اکثر خپلو مشرانو له ټایم نه ورکوي، یا مشران چې کوم دي نو هغوی د خپلو کشرانو په سر باندې ډېر کم لاسک دي، ځکه چې هر چا سره نن سبا موبایل دی او ډېر د دې په لت کې ټول خلک اخته دي، نو خپل ځان چې کوم دی نو یوازې خوشحاله لیدل غواړي. نو زه کاکاجي ته ستړي مه شئ یم. کاکاجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کاکاجي ستاسو عمر ماشاءالله چې دنیا مو کته څه د پاسه اتیاو کالو دی. نه تپوس خو مې در نه کول څه د پاسه اتیاو کالو دی. ښه جي. نو زمونږ په دې وطن کې که مونږ وګورو ډېر چاپېره نظر واچو نو اکثر خلک پریشانه وي. هر سړی وایي چې زه دې ځان له چې کوم دی د خپلو فیملي نه ځان له شمه او یوازې ژوند تېر کړم، لکه یو ځای ژوند نه تېرول غواړم ځکه چې اړې ګړې وي. هغې وجه اصلي دا وي چې په کور کې اکثر جنګونه وي، اکثر توتو میمې وي، اکثر یو بل سره غورې خبرې اترې سترګې سپورې وي. نو د داسې منظم ناګهانه دا ذهن داسې وي چې به داسې ځای ته لاړې چې دا کور کې مې د خلکو دا چغار او دا توتو میمې او دا یو بل ته خبرې او یو بل پورې سپورې سپغې دا مې اورېدې نه او بل ځای کې ځان له ناست وي په ارام باندې. نو د هغې وجه دا وي. کاکاجي نو دا خوشحالي به څنګه دا خوشحالي داسې ده که نه چې دې پورې به څه زه یو ورکوټې خبره کیسه به ورته ووایو، کیسه به وکړم. صحیح ده. یو کور ته یو کور دیوال سره یو درې بوډاګان ناست وو، ډډه یې وهلې وه. اوس په دې کې د کور زنانه بهر ته راوته چې دې ته یو کس ناست دي راله بله ستړي مه شئ ورته وایي باباګانو ستړي مه شئ، یا ورته وایي لویه شه بچې لویه شه بچې. بیا ورته وایي باباګانو کور ته راشئ او په کټ به کښېنئ یو پیاله چای به درله پخې کړمه. هغې ورته ویلې کور کې نارینه شته؟ دی ورته وي سودا له څه دی اوس به راشي. هغې ورته وي چې نارینه راشي بیا موږ له راشه بیا به موږ در شو. هغې وي ډېره ښه ده. بس هغه لاړه کور ته ننوته، په دې کې ګوري چې هغه نارینه راغو، سودا موزه یې غاړې ته راچولې او کور ته راننوتو. زنانه ورته وي سړیه بهر دا درې کسان بوډاګان ناست دي او ما ورته وي چې کور ته راشي چې د لږې چای پخې کړم په کټ به کښېنئ. خو دې راته داسې وي چې نارینه کور کې شته. ما ورته وي چې اوس به راشي نو ته اوس راغلې نو اوس به ورته وایم چې نارینه راغو نو بیا ورشه ورته ووایه چې نارینه راغو. بیا هغه راوته د باباګانو سړی راغو زمونږ او راځئ کور ته را روان شئ. هغې ورته وي بچې مونږ درې واړه په یو ځای کور ته نه ځو، اول یو کس بیا بل کس او بیا بل کس او هغه به ستاسو په وینا باندې درځو چې تاسو اول کوم غواړئ هغه به درځي. او اوس واورئ نو زمونږ د یو نامه د دولت خان، د یو نامه د نصیب خان او د بل نامه د محبت خان. اوس تاسو چې کوم اول غواړئ نو بس هغه به درځي. ستاسو په خوښه ده خو په یو ځای موږ ټول نه درځو، یو به درځو. بیا کور ته لاړله. سړي ته یې ویلې چې هغې خو دغسې خبره کوي چې موږ به یو درځو او ټول په یو ځای نه ځو، ستاسو په خوښه به درځو چې تاسو کوم اول غواړئ. هغه سړي ورته ویلې وایي اول به د نصیب خان کاکا راغواړو چې دا نصیب خان چې نصیب هم ته خو شي چې هر ځای کې راته ګټه میلادېږي او نصیب هم د خو شي چې دا کور هم ورسره بختور شي. د ښځو خو دولت خوښ وي. هغې ورته ویل نه اول به دولت خان کاکا راغواړو چې دا غریبي هم ختمه شي، بیا چې دا کور هم ورسره بختور شي او دا غریبي هم پکې ختمه شي. ورسره انګور نډوخته ولاړه به. هغې ورته وي مور پلاره اول دا محبت خان کاکا راغواړئ چې په کور کې محبت زیات شي، مینه هم زیات شي په کور کې. بس دا خبره پاس شوله. بس زنانه راغله وایي دې ته وي محبت کاکا دې اول راشي. محمد کاکا د کونټه په زور په اخ ټوخ پاڅېدو او روان شو کور ته. لاړو په کټ کېناستو. اوس ښځه په دې څه شپن کې ده چې لاړه شمه او دولت کاکا ته وایم چې راشه یا نصیب شاه کاکا ته وایم چې راشه. په دې کې ګوري چې نصیب شاه او دولت کاکا په خپله دواړه روان دي بغیر وینا کور ته راغله په کټ کېناسته هغه محبت کاکا سره. زنانه ورته ویلې وایي باباګانو تاسو خو وایي چې موږ به په یو ځای نه راځو، ستا په خوښه به درځو
اول یو او بیا بل او تاسو زما د وینا نه بغیر دواړه په یو ځای راغلئ او په کډ محبت کاکا سره کېناستئ هغې ورته ویلي بچې کوم کور ته چې محبت لاړ شي هغې ته دولت او کامیابي او نصیب شاه په خپله راځي بغیر تپوسه راځي او یو ځای راځي. ډېر ښه کاکا جان ډېر ښه.